د ملک د نورو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د سارو منډیانې لګېدلې دي او خلک ورته د ساروي اخستو لپاره را روان دي. د اسلام آباد یو اوسیدونکو محمد یوسف وایي د سارو نرخونه ډیر زیات او له سحر راهسي ګرځي چې د خپل وس مطابق ساروي واخلي، خو تر اوسه په خپل هڅو کې کامیاب نشو. مونږه سار نه راغلي یو دلته منډي کې ګرځو نو ډیر ګرانه دي مالونه یاره بالکل نه ملاويږي نو بس دا حالت دي اخیری ورځ ده او خلک بس د اخیری ورځې نه فائدې اخلي. د اسلام آباد د آی-10 یو اوسیدونکو جنت اکبر هم د محمد یوسف په شان نه صرف د ګرانو نرخونو لوجه فریاد کوي بلکې وایي چې انتظامیه هم ښه انتظامات نه دي کړي. منډي کې ډیر وګرځیدم او په منډي کې سمال ماته پارزان ملاو نه شو، ډیر کوشش مې وکړ ما ته ارزان مال نه ملاوي. بسار نه راغله مو سپورې ګرځم باران هم در باندې 2-3 غنټې خو ورېدو خواندونه کو مال ډیر ګران دي او انتظامیه د سیده چې دلته دا چقړې دي د تلو راتلو لار نشته او ټول خلک چې کم ډیر په عذاب دي. بل خو د څارو مالکان وای دوی نه صرف په خپل ساروي ګران اخستي بلکې منډي ته پر رسولو او دلته په خیال ساتلو هم خرچ راځي. لال خان چې ساروي خرڅوي وای په خپل هم پریشان دي ځکه چې ساروي ګران اخستي نو په نقصان خو یې نشي خرڅولې. اسلام آباد میلې ته مال راوستي دا ډیر ګران ډیر ارزان غواړي او موږ خپل مهنت په کړې دا مهنت موږ نه پر کوي نه خرڅېږي. نن دومره ورځ د اسلام آباد میله کې بارانونه شپو ورځو ته ټوله ته دلته یو هېڅ هغه نه سره بندیباس نه اوبه شته نه څه شته. د څاروو مالکانو په وینا بیې دوی د مجبورۍ نه زیاتې وایي ځکه چې د ډالر نرخ او د تیلو بیې زیاتېدو له وجې هر شی ګران شوی دی نو دوی هم کوشش دی چې د لوی اختر نه وړاندې څه مزدوري وکړي.